سلام ګرانو لیدونکو، د نن ورځې څو تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. له مینه یوټیوب چینل څخه زه مینه افغان یم. متقي د پاکستان مذهبي مشرانو سره کتلي. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت وایي چې امیر خان متقي اسلام آباد کې د خپلو لیدنو په لړ کې د پاکستان یو شمیر مذهبي مشرانو سره کتلي او په بیلابیلو موضوعاتو یې خبرې کړې دي. یادو کسانو کې د سمیع الحق زوی هم شتون درلود، کوم چې طالبان د خپل پلار په فتوا جنګیدونکي وسلوال ګڼي. یا د دې وی چې همدې مذهبي ګوندونو به د افغانستان تیر 20 کلن حکومت د کفارو حکومت ګڼه. زرداری وايي پاکستان د همکارۍ، باور او درناوي په روحیه د دوه اړخیزو اړیکو پیاوړتیا ته ژمن دی. په افغانستان کې د طالبانو حکومت او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وايي د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون یکشنبه په غونډه کې پر یو لړ مهمو مسایلو خبرې وکړې. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقي پاکستان ته د سفر په ترڅ کې پرون یکشنبه د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری سره وکتل. زرداری د دغه کتنې په اړه په یو ټویټ کې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر رسمي ټویټر باندې خپور شوی ویلي، خوښ یم چې نن په بهرنیو چارو وزارت کې د افغانستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر مولوي امیر خان متقي کوربتوب کوم. د امنیت، سوداګرۍ او د اتصالي مسایلو په ګډون د متقابل اهمیت پر ټولو برخو هر اړخیزې خبرې ترسره شوي. پاکستان د همکارۍ، باور او درناوي په روحیه د دوه اړخیزو اړیکو پیاوړتیا ته ژمن دی. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد بیا پرون یکشنبه په یو ټویټ کې ویلي چې د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو او مل پلاوي په دغه دوه اړخیزه ناسته کې د افغانستان پاکستان پر اړوندو سیاسي، اقتصادي، تجارتي او ترانزیتي اړیکو او په دغه برخو کې د لازمو تسهیلاتو د رامنځته کولو په باب هر اړخیزې خبرې کړي. اروپایي ټولنه وايي اقلیمي بدلون افغانستان کې د خلکو ژوند زیانمنوي. اروپایي ټولنه وايي افغانستان د بشري او طبیعي ناورینونو له اړخه څلورم هیواد بلل کیږي او کیدای شي اقلیمي بدلون په دغه هیواد کې د خلکو ژوند ډیر زیانمن کړي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر د یاد مطلب ترڅنګ پر خپل ټویټر لیکلي دي چې دغه ټولنه د اقلیمي بدلون د اغیزو کمولو او د مقابل میکانیزمونو په موندلو کې له خلکو ملاتړ کوي. سرچینې لیکلي اقلیمي بدلون افغانستان سخت اغیزمن کړي او زیاتوي چې وچکالي او سیلابونه به د افغانانو وضعیت لا خراب کړي. له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت د معلوماتو له مخې په روان 1402 لمریز کال کې د سیلابونو او زلزلو له امله د درنو مالی زیانونو او وختو ترڅنګ 46 کسانو ژوند له لاسه ورکړی او 116 نور ټپیان شوي دي. د هلمند بزګران وايي حکومت د بهر ته د غنمو د قاچاق مخنیوي وکړي. د هلمند ولایت بزګران وايي چې حکومت د دوی د غنمو لپاره ګودامونه جوړ او بهر ته د قاچاقو مخنیوي وکړي. دغه بزګران زیاتوي چې هلمند ولایت یو وخت د اسیا د غنمو کندو و، خو اوس خپل د دې ولایت د خلکو په هلمند کې کرل شوی غنم نه بس کیږي. دوی وايي که د قاچاق مخنیوي وشي تر ډیره بریده به هیواد د غنمو په برخه کې پر ځان بسیا شي. ورته مهال بیا د هلمند ولایتي چارواکي وایي چې دوی د غنمو د قاچاق مخنیوي ته ژمن دي او چاته به اجازه ورنکړي چې غنم له هیواد څخه بهر قاچاق کړي. عمران خان وایي پنجاب کې د انتخاباتو نه کېدو په صورت کې احتجاجونه پیلوي. د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې که د سترې محکمې له حکم سره سم د مې پر 14 په پنجاب کې انتخابات ونه شي نو احتجاج پیلوي. د تحریک انصاف غړو او پلویانو د مې پر 4 په لاهور، اسلام آباد، پیښور او یو شمیر نورو ښارونو کې د سترې محکمې له مشر قاضي عمر عطا بندیال سره د یووالي لپاره لاریونونه وکړل. خان د لاهور لاریون ته په وینا کې له راتلونکي اونۍ څخه د انتخاباتي کمپاین جلسې هم اعلان کړي دي. هغه وویل زموږ غوښتنه ده چې انتخابات دې وشي ځکه چې د پنجاب ټاکنې اعلان شوي دي. د دې لپاره کمپاین هم پیلوم. په خیبر پښتونخوا کې د انتخاباتو لپاره موږ های کورټ ته تللي یو. موږ انتخابات غواړو. خو حکومت ټینګار کړی دی چې په ټول هیواد کې د له نیټې سره سم انتخابات په اکتوبر کې وشي. اقتصاد وزارت وايي روان کال د افغانستان په صادراتو کې 20% زیاتوالی راغلی. اقتصاد وزارت په هیواد کې د پړسوب یا انفلاسیون د کچې د راټیټېدو خبر ورکړی دی. د چارواکو په وینا د توکو بیه 4.1% کمه شوې او په روان زیږدیز کال کې د افغانستان صادرات 20% زیاتوالی ښیي. د اقتصاد وزارت مسلکي معین وايي چې د ډالر پر وړاندې د افغانۍ ارزښت 15.4% لوړ شوی دی.
بلخوا د افغانستان بانک وایي چې د سویلي اسیا د سیمه‌ییزو همکاریو سازمان یا سارک په غونډه کې چې د می میاشتې په لومړۍ او دویمه جوړه شوې وه، افغانۍ د دغه سازمان د غړو هیوادونو په منځ کې باثباته پولي واحد بلل شوی دی. د سویلي اسیا د سیمه‌ییزو همکاریو سازمان یا سارک په 1998 زیږدیز کال کې د هند، پاکستان، بنگلادیش، نیپال، مالدیف او بوټان له لوري جوړ شو او افغانستان په 2007 زیږدیز کال کې په رسمي توګه دغه سازمان د غړي په توګه ومنل شو. د عامه روغتیا سرپرست له تهران د همکاري غوښتونکی شو. د عامه روغتیا وزارت سرپرست د G15 غونډه کې له ګډون سره له تهران غوښتي چې د ډاکټرانو د وړتیاو په لوړولو کې له افغانستان سره همکاري وکړي. دغه وزارت ویان شرافت زمان امرخیل وایي چې افغانستان د سرطاني ناروغیو د درملنې په برخه کې د ډاکټرانو د وړتیاو د لوړولو په برخه کې همکاري ته اړتیا لري. شرافت زمان امرخیل د دغه غونډې په هکله وویل د افغانستان په تشخیصي برخه کې دلته د دې ترڅنګ په وقایوي برخه کې په سپینو ساحاتو کې د نوو روغتیايي مراکزو جوړولو د افغان ډاکټرانو د ظرفیت د لوړولو لپاره د زمینه سازي وشي. بلخوا یو شمېر ډاکټران وایي چې باید د ډاکټرانو په تیره بیا د ښځینه ډاکټرانو د وړتیاو د لوړولو زمینه په کور دننه برابره شي. د وزیر محمد اکبر خان روغتون پخوانی رئیس سید عبدالله احمدي څرګندوي د عامه روغتیا وزارت سرپرست وکړای شي د ایران په څیر هیواد الهام واخلي او راستوندي شي او د ښځو لپاره د یو ښه سیستم جوړ کړي چې د هغوی د وړتیا کچه دننه په هیواد کې لوړه شي. الکوزی وایي چین د افغان سوداګرو د ویزو ستونزه هواره کړې. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د مدیره پلاوي غړی خانجان الکوزی وایي افغانستان ته له ورغلي چینایي پلاوي څخه غوښتنه شوې چې چین ته د افغان سوداګرو د ویزې ستونزه د ژر تر ژره هواره کړي. د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویلي چې د دې وزارت مرستیال پرون ورځ په کابل کې د چینایي پانګوالو له یو دولتي پلاوي سره لیدلي دي. د وزارت ویلي چې دغه پلاوي په افغانستان کې په یو شمېر سکتورونو کې له پانګونې سره لیوالتیا ښودلې ده. د الکوزي په خبره چینایانو په افغانستان کې تر ډیره په قانونو کې له پانګونې سره لیوالتیا ښودلې ده. جکسلی وان د سعودي مشرانو سره د یمن د سولې په هلو ځلو غږېدلی دی. د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار جکسلی وان په ریاض کې د سعودي عربستان د ولیعهد محمد بن سلمان سره کتلي او په یمن کې د سولې هلو ځلو په هکله ورسره خبرې کړي. سپینې ماړۍ یکشنبه د می په 9 د غوایي په 11 په یوې اعلامیې کې ویلي چې په دې هلو ځلو کې د پام وړ پرمختګ شوی دی. د سپینې ماړۍ په اعلامیې کې ویل شوي چې د ملي امنیت سلاکار په یمن کې د اوربند په هکله د پام وړ پرمختګ وارزاوه او د ملګرو ملتونو تر مشرۍ لاندې د جګړې پای ته رسولو روانې هڅې وستایلې. په یمن کې شاوخوا 15 میاشتې کېږي چې د حکومت او حوثي شیعه یاغیانو ترمنځ اوربند شوی. درنو کتونکو د دې ساعت خبرې ټولګه تر همدې ځایه وه چې ستاسو په خدمت کې مې درته وړاندې کړه. تر بیا او بلې ټولګې خوشحاله ژوند ولرئ. د خدای په امان.